السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو، د کرکټ په اړه مې د څو نن تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي. سبا د سریلانکا پر وړاندې افغانستان خپله درېیم او وروستۍ لوبه ترسره کوي. په دې لوبه کې هم باید ځینو لوبغاړو ته چانس ورکول سي. دې لوبې ته څه ډول سکواډ پکار دی؟ د ډېری کرکټ پوهانو دا نظر دی چې باید په دې لوبه کې 2-3 نوو لوبغاړو ته چانس ورکول سي چې هغه هم خپل بخت وازمایي. زما په خپل شخصي نظر باید ریاض حسن او وکرم الخیل ته هم چانس ورکول سي. ریاض حسن د بنگلادیش سره هم ډېرې ښه لوبې ترسره کړي دي او وکرم الخیل چې د افغانستان وکټ کیپر بیټسمین دی، د افغانستان هر وخت په ښه راځي. د افغانستان لپاره په 2019 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز پر وړاندې ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده. په وکټ کیپینګ کې هم ښه دی. که چیرې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز زخمي سي په 500 اوریزو لوبو کې، نو اکرام الخیل به تیار ناست دي. دواړه با استعداده لوبغاړي دي. د ریاض حسن بیټینګ خو تاسو لیدلی دی چې زبردست ټایمینګ او کور ډرایو لري، نو باید به راتلونکې لوبه کې دغه دواړو لوبغاړو ته چانس ورکول سي، ځکه په 500 اوریزو لوبو کې دغه لوبغاړو ته ډېره اړتیا شته. په راتلونکي کې نړیوال جام را روان دی، نو د نړیوال جام لپاره کافي ډېر وخت څه باید افغانستان کرکټ بورډ په دغه دواړو لوبغاړو باندې ډېر کار وکړي او د دوی څخه په راتلونکي کې د ابراهیم ځدران په څېر لوبغاړي جوړ سي. یو بل تازه خبر دا دی چې د افغانستان او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درو 500 اوریزو لوبو نیټه معلومه شوه. د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به د راتلونکي 2023 کال د فبروري په وروستیو او د مارچ میاشتې په لومړنیو کې سره مخامخ سي. د یادونې وړ ده چې ځینې وایي چې د افغانستان د کوربه لوبغالي د نشتوالي له امله یادې لوبې ځنډول سوي وي. یو بل تازه او د ویاړ خبر، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 500 اوریزو لوبو کې مخکې تګ کړی دی. د کرکټ نړیوالې شورا تازه د 500 اوریزو نړیوالو لوبو تازه درجه بندي اعلان کړې ده چې افغانستان د 10م مقام څخه 9م مقام ته پورته شوی دی. د آی سی سی سوپر لیګ سیالۍ 8 مخکښه منډه جوړونکي لوبغاړي چې رحمت شاه د افغانستان استازیتوب کوي او په 6م مقام کې ځای لري. په لومړي مقام کې د پاکستان بابر اعظم دی چې په 18 لوبو کې 14 500 جوړې کړې دي، 1415 منډې لري. په دویم نمبر کې د هرلینډ پول سټرلینګ دی چې په 6 لوبو کې 550 جوړې کړې دي، 914 منډې لري. په دریم مقام کې هم د آیرلینډ څخه هری ټیکټور دی چې په 21 لوبو کې 950 جوړې کړې دي، 850 منډې لري. په څلورم مقام کې د ویسټ انډیز څخه سای هوپ دی چې په 6 لوبو کې 150 جوړې کړې دي، 855 منډې لري. په پنځم مقام کې د پاکستان څخه بیا امام الحق دی چې په 18 لوبو کې 1550 جوړې کړې دي، 815 منډې لري. په شپږم مقام کې د افغانستان څخه رحمت شاه دی چې په 14 لوبو کې 150 جوړې کړې دي، 202 منډې لري. په اووم مقام کې د نیوزیلند څخه ټام لیوټن دی چې په 15 لوبو کې 550 جوړې کړې دي، 680 منډې لري. په اتم مقام کې د انډیا څخه شکر داون دی چې په 18 لوبو کې 650 جوړې کړې دي، 681 منډې لري. د سریلانکا پر وړاندې هغه درې اتلان چې زیاتې منډې جوړې کړې دي. په لومړي نمبر کې رحمان الله ګربز دی چې په 2 لوبو کې 121 منډې جوړې کړې دي چې 2 نیمې سلیزې هم جوړې کړې دي. په دویم نمبر کې ابراهیم ځدران دی چې په 2 لوبو کې د 1 سلیزې پر مټ 114 منډې جوړې کړې دي. په دریم نمبر کې رحمت شاه دی چې په 2 لوبو کې 2 نیمې سلیزې جوړولو سره 110 منډې جوړې کړې دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.